السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای ته وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وای. تاسو به په ټیک ټاک، فیسبوک همداشان نورو پلیټفارمونو کې دغه شان ویډیوګانې زیاتې لیدلې وي. لومړی زه ویډیوګانې درته اچوم او وروسته راځو خبرې کوو. ګورئ، تاسو به دغه ویډیوګانې زیاتې لیدلې وي. یو نفر راځي په 1 دقیقه کې، په 2 دقیقو کې لاس 15 تر 10 پورې پوزیشن خلاصوي، آرډر اوپن کوي. نو وروسته په 2-3 دقیقو کې 15,000 10,000 5,000 3,000 تر 4,000 ډالر جوړوي. ګورئ، دا دوی څنګه په دغه ځای کې پوزیشنونه خلاصوي، څنګه په دغه ځای کې حرکتونه کوي کېږي. ګورئ، موږ مخکې ویډیو جوړه کړې وه د نیوزو په اړه چې موږ تاسو په بازار کې نیوز لرو. هغه موږ په کوم ځای کې معلومولی شو. دغه په اړه موږ تاسو مختصر معلومات ویلي وو. هغه په فورکس فیکټري پورې مربوطې خبرې وې. اوس راځو په همغه فورکس فیکټري کې موږ تاسو هغه نیوز چې په بازار کې راځي، بازار ښکته پورته، لکه د ویډیوګانو کې تاسو ولیدل، بازار بوزي غټ حرکت کوي، حرکتونه رامنځته کېږي په 15-2-3 دقیقو کې. نو دغه نیوز کوم نیوز دی؟ زیاتره خلک د دې نوم سره آشنا دي چې ورته وایي سی پی آی. سی پی آی نیوز راځي، سی پی آی نیوز راځي، ټول خلک ورته خوشحال وي. یا په میاشت کې راځي، یا په هفته کې راځي، یا په 15 ورځو کې راځي، یا سبا ته راځي، یا یو ساعت وروسته راځي. نیوز راځي. یو د سی پی آی نیوز دی، بل د ان اف پی نیوز دی. ان اف پی همداشانته دریم نیوز چې زیاتره خلک ورته خوشحال وي. یو نفر راځي په اولو مخکې، نفر راځي ټلویزیون ته درېږي، نو هغه کنفرانس کې خبرې کوي، وایي چې ګوډ مارنینګ، او همداشان وایي چې ګوډ آفټرنون، خبرې کوي، بازار یو ور حرکت کوي، لاندې خواته پاس خواته. زیاتره ویډیوګانې د ویو دپاره راځي، لکه بازار ته ووایي چې ګوډ آفټرنون یا ګوډ ایونینګ یا ګوډ مارنینګ، نو بازار حرکت شروع کوي. دغسې نه ده. اصلا کې بازار کې دا چې کومې خبرې کوي، هغه د بازار مربوط خبرې دي، په خاص ډول د امریکا د فدرال ریزرو مربوطې خبرې دي، هغې کمیټې مربوطې خبرې دي چې د امریکا په اقتصاد پورې تړلې دي. داسې نه ده د په ټوله نړۍ کې دي. خو بازارونه که چېرته موږ تاسو وګورو، د سرو زرو بازار، د ډالرو یو اس ټي، دغه چې دی په بازار نیویارک مارکیټ کې، نیویارک سیشن کې چې دی ډېر قوي حرکتونه لري، او زیاتره ټریډران چې په بازار کې په طلا کې کار کوي هغه د امریکا څخه دي. نو په دې بنا په فوموک، یعنې چې ورته وایي اف او ام سی، په دغه ټایم کې بازارونه چې دي ډېر حرکت کوي. هغه مربوط د امریکا دی، هغه کنفرانس مربوط د امریکا دی، خو سره زر یا طلا چې ده په هغه ځای کې ډېر قوي حرکتونه کوي. یو بل چې دی د جي ډي پي په نوم، دغه موږ تاسو به دې په اړه معلومات، زیاتره خلک به معلومات لري. دغه څنګه ده؟ دغه د یو هېواد اقتصادي وضعیت ښایي، جي ډي پي ښایي. که چېرته اوس مقصد دغه به موږ تاسو وویل. لومړی به راشو سی پی آی ته. سی پی آی چې کوي؟ ګورئ، سی پی آی چې دی د یو مکمل مفهوم لنډیز دی. سی معنی کنزیومر، پی معنی پرایس، او آی معنی انډیکس. دغه څه ښایي؟ ګورئ، یو نفر دی په امریکا کې اوسېږي، هغه اوبه څښي، هغه لباس اغوندي، هغه موټر اخلي، هغه پټرول موټر ته اچوي، هغه په بازار کې خوراک کوي، هغه بازار کې ځان ته خوراکي څیزونه اخلي. دا ټول مربوط په دغه سی پی آی پورې دي. کله چې په بازار کې هغه څیزونه چې دی یو انسان ورته ضرورت لري، قیمته کېږي یا ارزانېږي، دا مربوط په سی پی آی پورې دي. یعنې مصرفوونکي، کله چې مصرفوونکي زیاتېږي، په دغه کې د امریکا مرکزي بانکونه چې دي دغه سود زیات ساتي. هغه کوم بازار کې چې سود دی، بازار ته، لکه زه په امریکا کې اوسېږم، په امریکا کې زه یو موټر اخلم، موټر کې پټرول اچوم. دا پټرول د جنګ له وجې، امریکا او ایران جنګ کوي، هرمز تنګی بندېږي، په بازار کې تیل چې دي قیمتونه لوړېږي. کله چې تیل قیمتونه لوړ کړي، دولت راځي، هغه کوم بازار کې په تیلو باندې مالیات دي یا نور څیزونه دي، یا په پټرولو باندې، دغه ټول چې دي صفر ته راولي، تر څو چې وکړي په بازار کې انفلیکشن چې دی کم کړي. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته د سی پی آی نیوز ویل کېږي. نو په دا ټیم کې سی پی آی چې دی پاس خواته حرکت کوي، یعنې کینډلې پاس خواته حرکت کوي. هم سره زر، هم تیل، هم هر څه چې دي قیمتونه یې لوړېږي. کله قیمتونه لوړ شول، هلته مصرفوونکي چې دي هغه څیزونه اخلي، په بازار کې نه پیدا کېږي. نو په دا ټیم کې چې کېږي، په بازار کې انفلیکشن هغه رامنځته کېږي. نو په دا اثر باندې، نو په دا دلیل باندې په بازار کې قوي کینډلې په 1-2 دقیقو کې راځي. دا داسې نه ده چې دغه کینډلې په 1-2 دقیقو کې، مقصد دا بازار کې خو په 2-3-4-5 ورځې یا حتی تر یو میاشتې پورې دوام لري. نو دا څنګه په 1-2 دقیقو کې بازار ښکته پورته کېږي؟ کله چې دا نیوز راځي، دوی د سی پی آی نیوز چې راځي، په دغه ټیم کې دوی د تېرې میاشتې یا د تېرو 2 میاشتو یا د تېرې هفتې د سی پی آی په اړه خبر ورکوي چې مصرف کوونکي څومره ډېر شوي دي، یا هغه څیزونه چې په بازار کې اخیستل کېږي قیمتونه یې څومره لوړ شوي دي. کله چې دغه خبر ورکړي، تېر هم ګوري، پریویس هم ګوري، اکچوال هم ګوري، همداشانته فیوچر راتلونکي هم ګوري. راتلونکي کې دوی څه ټاکلي؟ د مثال کله چې د سی پی آی نیوز، اوس راځو دلته ګورو، راځو دلته نیوز ته راځو.
کله چې موږ تاسو نیوز ته راشو، نیوز کې فورکس فیکټوري د مارکیټ ته راځو. مارکیټ کې موږ تاسو مثال سی پی آر پیدا کوو. نیوز کې دلته راځو. اوس راځو دلته موږ سی پی آی پیدا کړو، سی پی آی انتخابوو. ګوره په سی پی آی کې موږ تاسو چې ګورو، یو اکچوال دی، یو فورکاست دی، یو پریویس دی. اوسنی څومره دی، څومره دوی هغه فکر یې کړی دی، هغه تحلیل یې څومره کړی چې څومره ته به چې کېږي سی پی آی راځي. اوس مصرف کوونکي چې مقصد اګست په 12 تاریخ چې 10 ورځې مخکې 0.2 دوی اکچوال ښودلی و، همداشان 0.2 شولو، اینه وروسته مخکینی 0.0% و. نو بازار چې دی، بازار کې 2% چې دی، بازار دوی چې کوم تحلیل کړی او فکر یې کړی او هماغه راغلی و 2%. همداشانته که چېرته می میاشت کې وګورو، می میاشت 12 تاریخ کې وګورو، اکچوال چې و اصلي 0.4% و. دوی څومره ښودلی او تحلیل یې کړی و، مقصد 0.3 ښودلی و، مخکې 0.2 و. نو بازار کې چې و دغه ځای کې غټ بیریش حتمن چې شوی دی، بیریش کینډلې جوړ شوي. نو حتمن چې دی په دغه ځای کې بولیش کینډلې جوړ شوي، بازار پاس ورته حرکتونه کړي، ځکه چې دوی چې څومره تحلیل کړی او ځان ته اول نه یو وړاندوینه یې کړې وه، دې څخه 0.1% زیات و. دې ته چې ویل کېږي، دې ته سی پی آی ویل کېږي. اوس ان اف پي څه معنا دا؟ ګوره دا په څه پورې مربوط دی. اوس سی پی آی خو موږ تاسو زده کړو، سی پی آی په څه پورې مربوط؟ سی پی آی مربوط په مصرف کوونکي پورې ده، چې په بازار کې مصرف یا هغه د خلکو اړتیا څومره ده، دې ته ویل کېږي سی پی آی. هغه چې کوي دوی هغه اټکل کوي، اساس کوي، دوی په اړه معلومات را پیدا کوي. او بله ان اف پي ده، دغه د هغو خلکو دپاره څوک چې کار کوي د هغو دپاره ده. ان اف پي کله چې په امریکا کې کارګر بیکاره شي، نو په دغه ټیم کې د دوی ان اف پي نیوز دی لاندې خواته راځي. اوس موږ تاسو راځو ان اف پي ګورو. ان اف پي په څه معنا؟ ګوره دلته لیکل دي چې یو اس نان فارم امپلایمنت چینج. ګوره ان اف پي په څه پورې مربوطه؟ سی پی آی هم موږ تاسو زده کړو. سی پی آی کله چې په امریکا کې د پټرولو، خوراکي توکو، د کور اوسېدو کرایه، همداشان هغه څیزونه چې په انسان پورې اړه لري چې مصرف یې کړي، هغه که اوبه ده که هر څه ده، د هغو قیمتونه جګېدل یا ټیټېدل په سی پی آی پورې تړلي دي او ان اف پي پورې چې تړلي دي. ګوره دلته لیکل چې یو اس نان فارم امپلایمنت چینج. ګوره په ان اف پي پورې چې تړلي دي، یو اس نان فارم امپلایمنت چینج. د سی پی آی په اړه خو موږ هر څه زده کړه. اوس ان اف پي ده. ان اف پي کله چې په امریکا کې د کارکوونکو، یعنې هغه خلک چې کارونه کوي هغه بې وظیفې شي، بیکاره شي. اوس زه فعلا په اروپا کې اوسېږم، په جرمني کې اوسېږم. په جرمني کې 4 میاشتې، 15 میاشتې یا 6 میاشتې ښه کار زیات وي. دې څخه وروسته کله چې ژمی شي، ساړه شي، یعنې فعلا د اګوست میاشته، کله چې اګست میاشت تېره شي، یا 2 میاشتې نوره تېرې شي، نومبر او ډسمبر، جنوري، فبروري، مارچ پورې، اپریل پورې، دا 6 میاشتې چې کار بیخي زیات وي. خلک کار نه کوي، خلک په کورو کې پاتې کېږي، ځکه چې بازار کې چې یا په فرماو کې ساړه وي، تلل راتلل، دا چې دا هوا بیخي یخ وي، نو کار نه کوي. په دا ټیم کې د آلمان ان اف پي چې ده، دغه چې ده دوی اقتصاد ښکته ټیټېږي. او کله چې فعلا وخت کې دغه 3 میاشتې، 15 میاشتې تېرې شولې، په دا ټیم کې خلک راځي، هوا ښایسته وي، لمر وي، هوا چې ده تر 13 15 پورې ټول خلک چې دي کار کوي. نو په دا ټیم کې د آلمان اقتصاد چې دی په مخ ځي په دغه 6 میاشتو کې. نو همداشانته په امریکا کې هم دغسې کېږي. کله چې کارکوونکي بیکاره شي، دوی په بازار کې شی نه اخلي. نو چې کله دوی په بازار کې څه وانه اخلي، نو هغه سی پی آی مصرف کوونکي چې دي کمیږي، هغه قیمتو بیې ټیټېږي. کله چې د قیمتو بیې ټیټې شولې، په هغه ځای کې بازارونه چې دي ښکته لوېږي، که د سرو زر وي، که ډالر وي، که هر څه وي. ځکه څوک نه غواړي چې په بازارو کې د خرید څخه یا میوه یا خوراکي توکي یا موټر یا پټرول شی کې هغه ته امریکا ته راوړي. ځکه چې کارکوونکي نفر انسانان هلته بیکاره شوي دي، نو دوی هغه پیسې چې دي نشي پوره کولی چې په بازار کې ځان ته څیزونه واخلي. نو دې په خاطر باندې ان اف پي نیوز راځي. ان اف پي څنګه کېږي؟ کله چې کارکوونکي ډېر په کار باندې بوخت شي، مقصد دلته اوس ګورو موږ تاسو، پریویس چې و تېر 100 کې و، یعنې 100,000 دوی چې په هر اندازهګیري ورته کوي 100,000 و. او اوس چې فورکاسټ و 15,000. خو دلته اکچوال چې دی -23,000 دی. هغه د دوی چې کوم تحلیل و، دې څخه -23,000 ته راغلی دی، بیخي صفر شوی دی. ان اف پي په دا ټیم کې څه کېږي؟ بازار چې دی لاندې خواته لوېږي په دا ټیم کې. نو په دا ټیم کې څه کېږي؟ په دا ټیم کې بازارونه چې دي خرابېږي. ګوره تاني اګوست کې بازار لاندې خواته راغلی. ته وګوره دلته بازارونه لاندې خواته راغلي. بازارونه ولې خراب شوي دي؟ اوس که دلته وګورو جون میاشت کې ګوره دوی 190 یا مخکینی و 15 دوی ټاکلی و چې 15,000
چې هر څه دوی په هر اندازه ټکي هغه و. نو اوس وګوره دلته 102 دی، یعنې بازار څومره پاس خواته لاړ دی. اوس دلته وګوره په دا ټیم کې ته وګوره د کومه میاشت ده؟ فبروري 2023. په ټیم کې زما فکر چې ټرمپ نه و ولسمشر. فبروري 2023. اوس وګوره فبروري 2023 دا ده 2,80,000 یا کارکوونکي په کار لګیا، هر څه چې 2,80,000 دوی مخکینی کارګرو شمېر یو 1,93,000 دوی اټکل کړي چې دومره بچیږي، کار به کېږي، نوره بیکاره کېږي. دې څخه وروسته 15,17,000 خلکو چې یو کار ته دنګلي. دا کله اعلانېږي؟ کله چې یو نفر راځي د NFP خبر ټلویزیون ته وړاندې کوي چې مخکې مقصد 2,80,000 خلکو کار کولو، مثال وایو، او موږ چې ټاکلی وو چې شاید 1,93,000 نفر کار وکړي، د نور چې د کار نه وشړل شي یا بیکاره شي یا هر څه. دې څخه وروسته دوی ورته وایي چې موږ 15,17,000 نفر په کار باندې بوخت یا موږ چې کوم اټکل کړی وو یا موږ چې څه فکر کړی وو، څه تحلیل مو کړی وو، دې څخه 15,000 یو پر دوه یا پر دوه نیم باندې چې دي قیمت نفر په کار باندې بوخت. کله چې په کار باندې نفر بوخت شي نو په بازار کې مصرف زیاتېږي. 15,000 نفر چې کله پیسې 2,000 یا 3,000 ډالر وګټي، نو 15,000 چې 3,000 ډالر وګټي، دا ځي بازار کې ځان ته یو تلیفون اخلي، ځان ته یو موټر اخلي، ځان ته یو څه کوي، یو چکر وهي، ځان ته موټر ته تیل اچوي، یو خوراکي توکي اخلي. نو په دا ټایم کې بیا NFP چې د امریکا بازارونه چې دي ورسره چې کېږي قوي کېږي. دوی په بازارونو کې هغه د بانکونو کوم سودونه چې دي، یعنې سود دی، دوی چې سود اخلي یا د کورونو په اړه یا د کرایې په اړه یا د هر څه په اړه، د امریکا چې خارج ته یا خارج څخه امریکا ته واردات صادرات کېږي، په ده باندې دوی مالیات شي کوي، مالیه اضافه کوي. ځکه په دغه وخت کې مصرف کوونکي زیات دي، په بازار کې شی نه پیدا کېږي، نو خلک د تجاران غواړي چې هر شی چې وکړي امریکا ته داخل کړي تر څو خرڅ کړي په خلکو باندې. نو په دا ټیم کې دوی دولت چې دی په دغه باندې مالیه زیاته کړي. کله چې مالیه زیاته شي د دولت اقتصاد ورسره قوي کېږي. په زیاتره وخت کې کله چې ډالر قوي شي هلته سره زر یا طلا چې دا ټیټېږي. زیاتره وخت طلا چې دا سره زر چې دي دا هغه چین پورې مربوط، ځکه چین غواړي چې په هر ځای کې سره زر خپل ځان ته راوړي، خپل هېواد ته په پیسو په هر څه چې دوی غواړي چې سره زر خپل هېواد ته داخل کړي، او امریکا غواړي چې ډالر قوي کړي. امریکا ټوله تکیه په ډالرو باندې ده، د چین ټوله تکیه چې ده په سرو زرو باندې. هر ځای کې چې وګورې چین غواړي چې سره زر، که په افریقا کې، که په هر ځای کې، میډل ایست کې، که په افغانستان کې، که په پاکستان، هر ځای کې چې چین غواړي چې ټوله د GDP د هېواد هغه کوم اقتصاد دی د سرو زرو په بنا باندې کنټرول کړي. خو امریکا غواړي چې نه د ډالر په. اوس که فکر وکړې تیل چې په میډل ایست کې خرڅېدل، مخکې خرڅېدل یا اوس خرڅېږي، د ډالر په منبع باندې خرڅېږي. ډالر ورکوي، تیل اخلي. نو په دغه کې ډالر چې دي په غټ په پاس مقام کې ساتل شوي دي. او که چېرته ډالر نه وي، مقصد د تیل په ډالرو باندې یا په نړۍ کې هر ځای کې تجارت کېږي ټول ډالر دی، بل هېڅ نشي کولی بله کرنسي چې کې ور داخله کړي، بغیر مقصد د یورپ په داخل کې یورو ده، د افغانستان په داخل کې افغانۍ ده، په دوبۍ کې هغه ده. خو که چېرته د دوبۍ ته د خارج نه یو څه راځي دغه به ټول په ډالرو وي. نو په دا ټایم کې د ډالرو په دا حالت کې بیا د ډالرو چې هغه کوم اعتبار هغه چې هغه زیات وي. موږ یو CPI وویلو بل NFP. CPI څه ته ویل کېږي په لنډه کې؟ CPI کله چې په امریکا کې انسانان د کوم خلک چې اوسېږي د دې مصرف زیات شي یا کم شي، دا مربوط په CPI پورې ده. هغه که تیل دي، هغه که موټر اخیستل دي، هغه که خوراکي توکي دي، که هر څه دي دا په CPI پورې مربوط ده. او NFP څه ته ویل کېږي؟ NFP کله چې په امریکا کې د کارګرو یعنې د کار شروع، کله چې نفر کار ته ډېر لاړ شي، کار شروع کړي په فابریکو کې، په سړکو کې، په هر ځای کې کله چې کار شروع شي، دولت ته مالیه لاړه شي، په دا ټیم کې NFP نیوز چې په دا کې پاس خواته یا ښکته خواته راځي. یعنې امریکا چې دا مقصد کله چې نفر ډېر کار کوي اقتصاد یې قوي کېږي، کله چې نفر کم کار کوي اقتصاد یې کمزوری کېږي. نو CPI په مصرف کوونکو پورې اړه لري او NFP هغه مربوط په انسانانو پورې دی چې کار کوي او کار نه کوي. او بله موږ تاسې لرو FOMC. اوس راځو دې په اړه خبرې کوو. FOMC راځو دلته یې ګورو. موږ تاسو شاید راتلونکي کې نیوز هم ولرو د څو ورځې وروسته. ګوره دغه چې دغه د FOMC نیوز دی. فیډ چیرمن وار سپیک. کله چې د امریکا د فیډ ریزرف کمیټه چیرمن چې دی اوس واش ته مخکې پاول چې دغه عینکي دی، زه به ویډیو درته واچوم، او واش چې دی دغه یو دی، دا نوی راغلی دی، 2026 د شروع څخه دی راغلی او بل تقاعد شو. جمعې په ورځ په 4 بجې باندې د جرمني په ټیم باندې دغه چې دی خبرې کوي. دا چې کله خبرې کوي هلته اوس فعلا چې دی هېڅ شی هم نه دی ویل شوي. دا ګوره دغه نوره نیوز دی، دا GDP ده، GDP د کاناډایي روپیو GDP ده. اوس دلته ګوره دلته ویل کېږي چې د
پیټ چرمین وارسپیک دې ته فوموک ویل کېږي. یو نفر دی راځي دا یو کنفرانس ته درېږي، هغه خبرې شروع کوي، وایي چې مقصد اقتصاد دغسې دی دغسې دی، ښه به چې ښه به نه شي. نو د دې خبرو په جریان کې بازار حرکت کوي. کله چې مقصد دغه پاس چې ما خبره وکړه سی پی آی او ان اف پی، دغه مقصد دوی ووایي چې کارکوونکي دې ډېر کار کوي، اقتصاد به ښه شي، او سی پی آی په اړه چې مصرف کوونکي دې زیات شوي دي، خلک مقصد موټر اخلي او یو څه کوي بل څه. دا خبرې چې ټولې وکړي په هغه ټایم کې دا د فوموک د نیوز چې دی دغه د چرمین پورې د خبر پورې مربوط نیوز دا چې دی بازار پاس خو راوړي. همداشان کله ته خبرې وکړي چې بازار چې دی مقصد ښه نه دی، اقتصاد خراب دی، شاید بازار چې دی راتلونکي کې د امریکا اقتصاد ضعیف شي، راتلونکي میاشت یا بله میاشت یا 3 میاشتې وروسته دا خبرې چې وکړي نو بازار چې دی ښکته لویږي. هغه چې لویږي ډالر لویږي ښکته. اوس په هغه ټایم کې زیاتره وه تیلا چې دی سره زر چې دا پاس خواته ځي، فقط ډالر چې دی ښکته خواته رسي، یا یورو چې دا پاس خواته ځي ډالر ښکته خواته رسي، یا پاوند چې دی یا کاناډایي روپۍ چې دی دا پاس خواته ځي خو ډالر ښکته خواته رسي. همداشانته تیل هم ښکته خواته رسي، ډالر او تیل ښکته خواته رسي. زیاتره وخت دی تیل هم پاس خواته ځي، ډالر فقط چې کېږي خرابېږي، یا ځکه چې ډالر چې دی مربوط په زیاتره وخت تیل چې دی مربوط په ډالرو پورې، ډالر ښکته کېږي پورته کېږي، همداشانته تیل چې دی همغسې حرکت ورسره کوي. نو دا د فوموک نیوز دی، دغه مربوط په واش پورې دی. همداشان مخکینی چې دی پاول دی، زه د پاول عکس هم درته واچوم یا ویډیو، همداشانته د واش عکس او ویډیو به درته واچوم. دې نه وروسته موږ څلورم چې دی څلورم د جي ډي پي په اړه دی. ګوره دا کاناډي ډالر که موږ جي ډي پي لرو، اوس ګوره څوم تاریخ 28 تاریخ. اوس راځو دلته ګوره دلته موږ تاسو ته دلته څه لیکلي، مخکینی چې 0.3 و، یو فکر یې ورته کړی دی چې راتلونکي 0.2 ته راځي، 1% کمیږي، او اکچوالي نه دی معلوم، ځکه چې دا اپ نیکسټ ټایم دی. دا چې دا په راتلونکي 28 تاریخ د اګست باندې راځي، دغه باندې دلته بیا معلومات کېږي. کله چې نیوز معلوم شي دلته موږ تاسو ته به دلته ټایم ښایي. زه اوس درته وښایم، موږ تاسو د یو اس کې چې لرو جي ډي پي لرو. کله چې نیوز تیر شي هغه معلومات لکه دغه راځم، نیوز دغه دی. ګوره دغه موږ تاسو ته په نیوزیلنډي روپیو کې نیوز راغلی. دا ګورئ دا نیوز راغلی ده. اوس که چېرته تېره ورځ ترڅه وګورو دغسې همداشان دلته په ګولډ کې موږ کتلی شو ډالرو کې. ګوره دا د جي ډي پي نیوز زه درته ښایم. ګوره دا تر اوسه پورې معلوم نه دی. ډالرو جي ډي پي نیوز دی په 26 تاریخ باندې 1.15% ښودل شوی، 1.5% چې دی دوی ښودلی دی شاید هغه ته راشي. نو ګورو به اوسه پورې خلاص شوی نه دی چې اکچوال به څومره شي. چېرته اکچوالي مقصد دې نه زیات شو بازار به پاس خواته ځي، که چېرته کم شو بازار به چې دي لاندې خواته ځي. هلته خبرو په وخت کې چې کېږي معلومېږي. اوس ګوره موږ تاسو څو نیوز وویل، موږ تاسو 4 نیوز وویل. ګوره نیوز زیات راځي، اوس هر څوک چې ټویټ وکړي نیوز راځي. یو سی پی آی نیوز و، هغه مربوط په هغه د خلکو په مصرف پورې دی. دویم نیوز چې و ان اف پی نیوز، هغه مربوط د خلکو په کار پورې دی، خلک کار کوي که نه کوي. او فوموک نیوز دغه په فدرال ریزرو پورې دی. کله چې واش راځي همداشان مخکې چې پاول راځي خبرې کوي، دغه په جریان کې بازار حرکت کوي. یو بل جي ډي پي دی. جي ډي پي د یوه هېواد هغه شتمني ده چې یو هېواد څومره شتمني لري، یا جي ډي پي په څو کې ده. جي ډي پي یعنې خپل عاید به څومره ولري، لکه په خپل هېواد کې فابریکې څومره جوړېږي، فابریکې کار به څومره وي. لکه آلمان کې موټر دی بي ام ډبلیو موټر دی، همداشان اوډي دی، همداشان بینز موټر دی. دغه د دوی چې د جي ډي پي ده. دا د اروپا د جرمني جي ډي پي چې دا قوي سطح ده، که نه په اروپا کې په ټولو هېوادو کې جرمني او لندن دا قوي جي ډي پي لري، ځکه دوی چې دي زیاتره فرماوې لري، فابریکې لري. همداشان سره زر په خپلو بانکونو کې، امریکا بانکونو کې سره زر لري، تر څو خپل اقتصاد چې ده سټیبل وساتل شي، اقتصاد خراب نشي. نو دغه و زموږ او تاسو د نیوز په اړه معلوماتي درس. ویډیو چې ده لږ زیاته شوه، نو خدای دې وکړي تاسو یو څه ورنه زده کړئ. په ساده ډول ما درته وښودل سی پی آی څه ته ویل کېږي، ان اف پي څه ته ویل کېږي، اف او ام سی څه ته ویل کېږي، جي ډي پي څه ته ویل کېږي. او زه هر چا ته وایم کله چې ته اکاونټو کې پیسې کمې ولرئ، اکاونټ ولرئ، مقصد 100-200 ډالر ولرئ، په دغه ټایم کې ته ان اف پي، سی پی آی او د نیوز پورې مه نښله چې ته ځې هلته ټریډ کوې، ځکه دا په یو ساعت کې په یو دقیقه کې هر څه درته صفر کوي. نو په دغه پسې مه ځه. اول دې اکاونټ جوړ کړه، تر 1000-2000 پورې ورسېږه. اینه وروسته که 1500 ډالر وباسې اکاونټ ته واچوې، په بانک اکاونټ کې واچوې، یا په باینانس کې واچوې، په والټ کې واچوې. اینه وروسته چې 500-300 ډالر ته پاتې شي، کله چې ما بازار تحلیل کې یعنې سی پی آی څنګه ده، ان اف پي څنګه ده، د نوره هڅې کله ته تحلیل وکړو، بیا کولی شي هغه 500 ډالر چې کې واچوې، یا 3000-4000 ډالر درته واړوي، یا 500 ډالر صفر کړي درته. نو په اول ټایم کې ته 100-200 ډالر لري اکاونټ کې،
ټریډ مه کوئ په نیوز کې، حتی چې زیات ولرئ ټریډ مه کوئ، ځکه دا ډېر خطرناک ده. خیر پیسې به درته جوړې کړي، خو همدغه شان پیسې هم درنه بوځي. ګوره که چېرته یو وارې $500 درڅخه لاړل یا $100 بیخي کم دی، $100 چې تا څخه لاړل بیا بیخي د ټریډ نه زړه توریږي. نو مه یې کوئ په دا وخت کې ټریډ. کله چې یو کال تېر کړئ بیا کولی شئ تاسو ټریډ وکړئ، یعنې په یو دقیقه کې تاسو ته د $500 نه 50,000 هم جوړولی شي. خود شی وکړئ، حوصله وکړئ، زده کړه وکړئ. کله چې زده کړه مو زیاته شي نو وروسته بیا کولی شئ چې هغه کوم ډالر چې تاسو اکاونټ $500 دی $1000 ته مو جغ کړی دی، ګټه مو کړې $500، خپل $500 وباسئ، په $500 باندې بیا نیوز ټریډ وکړئ. خپل اصلي پیسې مه وراچوئ، چې ټولې پیسې چې تاسو لرئ په همغه باندې هغه وکړئ ټریډ، خرابوي مو. نو که چېرته بیا څوک په فنډ اکاونټو کې کار کوي په هغه خو بیخي نیوز مه ټریډ کوئ، ځکه چې هغه 40% دوی درنه اخلي، 80% تاسو ته پاتې کېږي، نو تاسو ته دومره ګټه نه کوي لکه دوی ته. او بل زیاتره وخت نیوز کې اکاونټونه اپډیټ کېږي بندېږي، نو نیوز مه ټریډ کوئ. نو دغه وه زموږ تاسو نننی درس NFP او CPI. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورنه زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکي کې 1 2 3 4 درسونه پاتې دي. د فورکس مکمل کورس ختمېږي، موږ تاسو به بیا په لایف اکاونټو کې ټریډونه اخلو. همدغه ستراتیژي موږ تاسو ویل ده، دا به هملته استعمالوو که خیر وي. په خدای مو سپارلی.